بسم الله الرحمن الرحيم. محموز فا وناقص واوي از نصرا الو کوتاهی کردن. د مرکبات و ابواب ذکر کېدل. په پرون سبق کې مونږ د آلا یعولو باب ویلې چې هغه مرکب و د محموز الفا او د اجوف واوینا. دارنګې د دې مرکباتو بابونو مبارک یو قاعده درته ذکر کړو. بیا درته دوهم باب ذکر که آدا یعیدو د باب ضربه یضربونا چې دا باب مرکب د محموز الفا او د اجوف یایینا. په فا کلمې کې د دې باب حمزه وا او په عین کلمې کې یا. اوس د دې ځینا علامه صاحب بعض نور ابواب د مرکباتو ذکر کوي. نو فرمایي محموز فا و ناقص واوی از نصرا. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان نفی جحد بلند در مستقبل معروف و مجهول پوری پنځلس خبرې بیانول دي او ذکر کول دي. څو خبرې؟ 15 خبرې. آسانه ده، سخت نه ده. اول نمبر خبره گردان بدر د ذکر کی د محموز الفا او د ناقص واوی د باب نصرا ینصرون. دوهم نمبر خبره د دې باب اعلالات و تعلیلونو طرف ته به اشاره وکړي. دریم نمبر خبره گردان د محموز الفا او د ناقص یایی به درته ذکر کی د باب ضربه یضربون. څلورم نمبر خبره گردان د محموز الفا او دارنګې د ناقص یایی به درته ذکر کی د باب فتحا یفتحونا. د کوم باب نه؟ فتحا یفتحونا. پنځم نمبر خبره گردان د محموز الفا او د لفیف مقرون به درته ذکر کی د باب ضربه یضربونا. شپږم نمبر خبره گردان د محموز العین او د مثال به درته ذکر کی د ضربه یضربونا. اووم نمبر خبره گردان د محموز العین او د ناقص یایی به درته ذکر کی د باب فتحا یفتحونا. اتم نمبر خبره یو فائده به درته ذکر کی. څه به درته ذکر کی؟ فائده. نهم نمبر خبره د رأى يرأى یا د رأى یرا تعلیل چې پکې وشي. د رأى یرا د باب فعل ماضی
معلوم گردان او د صيغو تعلیلات بدر ته ذکر کی. لسم نمبر خبره د دې رأى يرى د باب ماضی مجهول گردان او د صيغو تعلیلات. یو لسم نمبر خبره د دې رأى يرى باب فعل مضارع معلوم گردان درته ذکر کی. دولسم نمبر خبره د دې مضارع معلوم د صيغو تعلیلات درته ذکر کی. دیارلسم نمبر خبره د یرا د باب مضارع مجهول گردان او د صيغو تعلیلات درته ذکر کی. څوارلسم نمبر خبره د رأى يرى باب د نفي تاکید بلن فعل معلوم او مجهول گردان درته ذکر کی. پنځلسم نمبر خبره د نفي تاکید بلن د فعل معلوم او مجهول د صيغو تعلیلات درته ذکر کی. نو دا د نننه سبق چې مشتمل په څو خبرو ده؟ 15 خبرو. اسانه ده، ډېر اسانه څه کې نشته. اول نمبر خبره څه شی ده؟ چې گردان د محموز الفا او د ناقصي واوی بدل په ذکر کی د باب نصر ینصرنا. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره محموز الفا وناقص واوی از نصر کوتاهی کردن گردان د محموز الفا و ناقص واوی د باب نصر ینصرنا کوتاهی کردن په معنا د کوتاهی کول سره الا یعلو الون فهو آل وأولياء يولى الون فذاك مألون الأمر منه أولو لتولى والنهي عنه لا تألو الظرف منه مألا مأليان مآل ومؤيل والآية منه ميلا ميليان مآل ومويل ميلات ميلاتان مآل ومؤيلية ميلاء ميلاءان مآلي ومويلي. وأفعل التبذيل المذكر منه آليان آلون وأوال وأويل والمؤنث منه أولياء أوليان أوليات أولا وأوليا. داوا اول نمبر خبره گردان د محموز الفا او د ناقص واوی د باب ضرب ادنى صرا ینصرنا درته ومیکا. د بعضی صيغو تعلیلات او تغاق شي اعلی داخل کې څنګه ده؟ اعلی وا اعلی اصل کې څنګه ده؟ اعلی اصل کې اعلی وا. کم قانون به کې راګي ده؟ قال باع لفظوي کله به لفظوي قال باع ومتحرك ما قبل مفتوح وبدل 50 سره شو علاش مزدان داسي د مجهول ماضي مجهول صيغه څنګه راځي؟ اولی یا اولیا اولو. اولیا ماضی مجهول اصل کی اولی و دے چنگا دے اولی و کم قانون پہ کی لگے دلے دے؟ دعیا قانون پہ کی و لگے دے واو د کسرین رستا واقع شو نو بدل 50 سره شو. پلان کلمه کې واو واقع شو رستا د کسرین نو بدل 50 سره شو یا سره نو څه جوړ شو؟ اولی یا. مضارع معلوم څنګه راځي؟ یا الو اصل کې دی یا الو وو. یا الو اصل کې څنګه دی؟ یا الو
یدو یرمی قانون پکې ولګېده واو باندې ضمه درنه وه نو د یدو یرمی قانون اولني جز د وجې نه څه شوه دا ضمه حذف شوله نو یعلو شو په دې یعلو کې یعلو ویل هم جایز دي څنګه جایز دي یعلو په دې راسي څه پکې ویل جایز دي یعلو چې کم قانون پکې ولګي راسن بوسن زیبن والا قاعده ځکه حمزه ساکنه منفرده وروسته د متحرک حرف د نواقع ده نو د رأس البوسن زیبن قانون د وجې نه بدله په چا سره د ما قبل حرکت موافق په الف سره به بدله شي نو څنګه به شي یا لو په دې ورسېدی او مضارع مجهول سره کم دی یو لا اصل کې څنګه دی یو لا و اصل کې څنګه دی اول پکې کم قانون ولګېده اول یو دعیانې تو دعیانې واو بدل 50 سره شه په یا سره یو لا یوشو بیا قال با قانون پکې ولګېده واو متحرک ما قبل مفتوح واو بدل 50 سره شو په الف سره شو نو چې په الف سره بدل شو نو څه ترې جوړ شو یو لا او دغه کومه حمزه چې ده دغه حمزه د رأسن بوسن زیبن قانون د وجې نه 50 سره بدلول جایز دي په واو سره ځکه حمزه ساکنه منفرده وروسته د چا نه واقع شوله ضمینه د نو د ما قبل حرکت موافق چې ضمه ده د هغې موافق حرف علت سره بدله شوله چې موافق حرف علت د ضمې واو دی نو حمزه په واو سره بدله شو څنګه ویل جایز یو لا دا سپسې ورځي په دې مضارع مجهول کې دا قوانین لګېږي بعضې صورو کې بیا چې دی دغه الف د تصنیع صورو کې خو نه لګي دا قربه او بیا د جمع مذکر غایب او حاضر او دارنګ واحد مؤنث حاضر سره کې د الف بیا ریون ته ځي حذف کېږي یا اسم فاعل موږ څه ویلې چې څه دی آلن څنګه آلن اصل کې آلون دی څنګه دی آلون دعیه قانون واو بدل 50 سره یا سره بیا چې دی دغه یا کې چې دی د یدو یرمی قانون اولنی جزو لګي د یا باندې ضمه ثقیله ونو حذف شو اجتماع ساکنین د هغې په منځ د تنوین او د یا کې یا حذف شوله تنوین ما قبل ته لاړو نو څه جوړ شو لن اسم مفعول څنګه راځي معلون څنګه معلون اصل کې معلون دی په دې کې چې دی مدعون په شان تعلیل شوی دی واو په واو کې څه شو دو حرفونه د یو جنس څخه جمع شول چې دواړه واوونه دي نو اولنی واو ساکن نو اولم په دوهم کې څه کوم مخکې مدعون کې موږ ته ویلي وو چې واو د اسم مفعول دا په څه کې مدغم کړی شو په لام کلمې د فعل هماغه قیصه شوې هلته موږ خبره کړې اوس په دې معلون کې معلون ویل هم څه دي ویل جایز دي راسن بوسن زیبن قانون چې پکې ولګې امر یې اسانه دی آخر نه چې دی حرف علت غورځېږي او ظرف معلن معلا ونده یدعان تدعان قانون د وجې نه واو بدل په یا سره شو معلیون شو بیا قال با قانون پکې ولګېد یا متحرک ما قبل مفتوح په الف سره بدل شو بیا اجتماع ساکنه راغی په منځ الف او د چا کې تنوین کې الف حذف شو نو څه ترې جوړ شو معلن په دې کې هم معلن ویل څه دي جایز دي مالیان کې یدعان تدعان قانون لګېدلی هم د سپسې ورځه معالن معالن اصل کې څنګه دی معالې و په دې کې کوم قانون ولګېده اول د یدعیان دعیه والا واو بدل په چا سره شو په یا سره معالیو شو بیا جوارن والا قانون لګېدلی دی یا دا چې دی حذف کړلی لا او ایدې په بدل کې ما قبل ته تنوین ورکړی شو نو د معالیونه څه جوړ شو معالن د مویلن مویلن اسم ظرف صیغه اصل کې مویلون ده واو بدل 50 سره شو په یا سره بیا یدو یرمی قانون
دغه یا څنګه کړلی شوله ساکن اولني جز د وجې اجتماع ساکنین په منځ د یا د تنوین کې یا حذف شوله تنوین ما قبل ته نو څه جوړ شو مویلین دکې مویلین چې دغه حمزه بدله په چا سره شي جوانون او میرون قانون د وجې نه په واو سره بدلول څه دي جائز جوانون میرون قانون ویلی ومږه یا دا خو اسم ظرف اسم علم میلن دا اصل کې څنګه دی مئلا څوک به وایي مئلا ون واو بدل په یا سره شوی دی یعنې تو دا نه قانون د وجې نه بیا یا متحرک ما قبل مفتوح قال با قانون د وجې نه یا بدل په الف سره شوله اجتماع ساکنان ان راغی په منځ تنوین او د چا کې الف کې الف حذف شو تنوین لام ته ورکړلی شو نو مئلن شو او دا کما حمزه چې ده دا کې چې دی راسن بوسن زیبون قانون چې جوازي قانون دی هغه لګې د حمزه بدله په چا سره شو په یا سره میلن داسې ناستې هسې لکه دا شیان چې مخکې کله نه یې اورېدلي ښه داسې ټول لوکې دا رهي ښه اسمي تفضیل آلیانې اصل کې اعلا و دی واو بدل په چا سره شو یا سره بیا قال با قانون لګېده یا بدله په الف سره شو اعلا شو بیا په دې دوه حمزاګانې وي دوهمه حمزه ساکن اوله متحرک نو عامنه قانون پکې ولګېده دوهمه حمزه د اولې حمزې حرکت موافق په چا سره بدل شو حرف علت سره اعلی شورځه او د اسم تفضیل کې یو صيغه د جمع د اوالین اصل کې د آلی واو بدل په یا سره شو آلی شو بیا جوارن قانون پکې ولګېده یا حذف شو ما قبل ته تنوین لاړه لام ته نو آلین شو بیا دغه دوهمې حمزې کې دا چې په واو سره بدله شوې ده د جائن او ائمتن قانون پکې څه شو ولګېده د جائن ائمتن قانون د وجې نه حمزه بدله په چا سره شوله په واو سره مؤنث اسم تفضیل اولیا اصل کې اولوا ده د دنیا او علیا شپږویشتم نمبر قانون هغه پکې ولګېده واو واقع شو د فعلا تفضیلي په لام کلمې کې وروسته د ضمې نه نو د قانون د وجې نه شپږویشتم نمبر قانون د وجې نه واو بدل په چا سره شو یا سره اولیا اولیانې یا په دې ورسېدې ګورئ دا و د بعضې صیغو تعلیلات لاندې راځي اوس کتاب ته در حمزه قاعده محموز و در واو قاعده ناقص دوهم نمبر خبره څه وه د دې باب د صیغو اعلالاتو طرف ته به اشاره وکړي نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي در حمزه قاعده محموز و در واو قاعده ناقص جاری بیان کړ علامه صاحب فرمایي د دې باب په چا کې په حمزه کې قواعد د محموز او په لام کلمې کې قواعد د چا جاری کول پکار دي د ناقص وای دا پکې جاری کا دا پکې څه کا جاری کا ما درته بعضې جارو کړل ګوره ورته دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي در حمزه قاعده محموز په حمزې کې قاعده د محموز و در واو قاعده ناقص او په واو کې قاعده د ناقص جاری باید کړ جاری کول پکار دي و محموز فا و ناقص یا دریم نمبر خبره څه چې کردان بدر د محموز فا د ناقص یا ذکر کی د باب ضرب یضربون دا دریم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي محموز فا و ناقص یا الضرب گردان د محموز فا د ناقص یا د باب ضرب یضربون الاتيان امدن په معنا دراتل سره اتا یاتی اتيانا فوات موت یؤتى اتيانا فوماتون الامر من یتین والنهي عن لا تاتي ظرف منه ماتان مات ومؤيت والآلة منه مئتا مئتان مئات ومؤيت مئتات مئتاتان مئات ومؤيتية مئتاء مئتاءان مئاتي ومؤيتي وأفعل التبذيل المذكر منه آتا آتيان آتون أوات وأويت والمؤنث منه أتيا أتيان أتيات أتا وأتيا د صيغو تعلیلات خو به اسانه ګران نه دي دې باب په صيغو کې بعینه تعلیلات د رما یرمی په شان شوي دي اتا ته ید ماضي قالبا قانون څنګه چې رما کې لګېدلی و او یاتی ید ید یرمی قانون اولنی جز لکه یرمی یاتی ویل پکې هم څه دي جائز سخت نه دی اسانه دی پوه شولې
ناقصی محموز فا و ناقصی آئی گردان دا محموز فا و دا ناقصی آئی ضرب علی تیانو آمدن پمانا درات الرات آیتی چون رما یرمی پشان درما یرمی دیز فتح یفتحو الاباء انکار کردن. سلورم نمبر خبر اچوا چی گردان دا چا بدر تا ذکر کی دا محموز الفا او دا ناقصی آئی دا باب فتح یفتحونانو دا سلورم نمبر خبر علامہ صاحب ذکر کئی محموز فا و ناقصی آئی گردان دا محموز فا و دا ناقصی آئی اس فتح یفتحو دا باب فتح یفتحونا الاباء انکار کردن پا معنا دا انکار کولو سرا ابا ابان فهو آب و ابا ابان فهو مأبی الامر منه ایبا والنهی عنه لا تابا ظرف منه مابا مأبیان مآب ومؤیب والآلة منه مئبا مئبیان مآب ومؤیب مئبات مئباتان مآب ومؤيبية مئباء مئباءان مآبي ومؤيبي وأفعل التبذير المذكر منه آبا آبيان آبون أواب وأويب والمؤنث منه أبيا أبيان أبيات أبا وأبيا أبا أصل كتنة دي آبا يا تعليلات آسان دي کالبا قانون ولګي د ابینا ابا جوړ شو یا با اصل کې څنګه ده یا ابا یو کالبا قانون پکې لګيږي یا بدلیږي 50 سره الف سره په دې یا ابا کې یا با دراس بوس زیب قانون د وجه نه ویل هم څه دي جا از دي آسان دي څنګه نه دي ګورئ محموز فا و لفیف مقرون. پنځم نمبر خبره ثواب پنځم نمبر خبره داوا چې ګردان د چا بدر ته ذکر کی د محموز فا او د لفیف مقرون. نو دا پنځم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره محموز فا و لفیف مقرون الضرب الایو جای پناه گرفتن په معنا د پناه حاصلولو سره اوا یأوی یأوی چون طوایتوی محموز عین اوا یأوی این فهو آوین د دې گردان بعینه پشان د طوا یتوی د یو څو صفحې مخکې دغه گردان او د صيغو تعلیلات تیر شوي دي. اوا یأوی این فهو آوین و یو این فهو مأوی الامر منه ایوی والنهی عنه لا تاوی ظرف منه مأوى مأویان مآو وموین والآلة منه مئو مئويان مآو ومؤيب مئوات مئواتان مآو ومؤيبية مئواء مئواءان مآوي ومؤيبي وأفعل التبذير المذكر منه آوى آويان آوون آواء وأويب والمؤنث منه أيا أيان أيات أوان وأويا د طوایت وی پشان پدې کې چې د تعلیلات کیږي او گردانونه ما شانتي ګران دي آسان دي. محموز الفا ولفیف مقرون کلام محموز الفا ولفیف مقرون الضرب الای جای پناه گرفتن پناه حاصل اول اوایوی چون طوایتی پشان د طوایت ویله. محموز العین دا مصدر کی سر دی کی تعلیل کو منو آسان ہے گران دے. الایو اصل کی الاویو دے پدې کې سید المرمن قانون لګیدل دی وا بدل پیا سره شو یا پیا کې مدغم شو. محموز عین و مثال الضرب الوعد زنده درگور کردن. شپږم نمبر خبره ثواب شپږم نمبر خبره دا چې گردان د محموز العین او د مثال بدر ته ذکر کی د باب ضربا یضربنا. نو دا شپږم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره محموز العین و مثال گردان د محموز العین او د مثالو د باب ضربا یضربنا الوعد زنده درگور کردن په معنا د ژوندۍ خخولو سره. وعد يئد وعدا فهو وائد ووئد يوعد وعدا فهو موعود. الامر منه اذ والنهي عنه لا تئد الظرف منه موعد موعدان مواعد وموئد والآلة منه ميعد ميعدان مواعد ومؤيد ميعدة ميعدتان مواعد ومؤيدة ميعاد ميعدان مواعيد ومؤيد. وأفعل التبذير المذكر منه أو أدو أو أدان أو أدون أوائد وأويد
والمؤنث منه وؤدا وؤديان وؤديات وؤد وؤيدا یدی گردانونه او دارنګې تعلیلونه د وعده یعیدو د باب په شان دي هلته چې کوم قوانین لګېدل هماغه دلته لګېدلي دي یعیدو یو ایدو دی واو واقع شو په منځ د یا علامې د مضارع مفتوح او د کسرې کې نو د یعیدو قانون د وجې نه واو بدل واو حذف شو هماغه چې تعلیلات پکې کېږي د یعیدو وعده یعیدو د باب په شان محموز عین و مثال گردان د محموز العین و مثال و ضربات د باب ضرب یضربون الواد زند درگو قدن و عده یعیدو چون و عده یعیدو پشان د وعده یعیدو د محموز عین و ناقصیای اوم نمبر خبره اوم نمبر خبره داوه چې گردان د محموز العین او دارنګې د ناقصیای به درته ذکر کړي د باب فتح یفتحونه نو دا اوم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي محموز العين گردان د محموز العين ادنا کې سیاي فتح الرؤيه د باب فتح يفتحنا الرؤيه دیدن و دانستن په معنا د لیدلو او دارنګي په معنا د پوهېدلو راى يرى رؤيه فهو راء ورؤيا يرى رؤيه فهو مرئي الامر منه را والنهي عنه لا ترى الظرف منه مرءا والآلة منه مرءا مرآة مرآء وتسنية مع مرأيان ومرأيان والجمع منهما مرام ومرائي وأفعل التبذيل المذكر منه أرأى والمؤنث منه رؤيا وتسنية مع أرأيان ورؤيان والجمع منهما آراء وأرأون ورؤى ورؤيات زین پیش نویستیم که قاعده یسلو در این باب در افعال لازم شده نه در اسما اتم نمبر خبر اتم نمبر خبر مالی دی او فائدہ به درته ذکر کی نو دا فائدہ علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره زین با ای زین پیش نویستا ام د فائدې خلاصه دا د علامه صاحب فرمایي چې مخکې من د محموزو په قواعدو کې دا خبره ذکر کړې وه چې د دې رؤیت مصدر په افعالو کې یسلو قانون وجوبي لګېږي او په اسماو کې یې دغه یسلو قانون جوازي لګېږي علامه صاحب فرمایي د دې خبرې د لحاظ ساتلو سره د دې باب په ټولو صیغو کې قواعد د ناقصو په لام کلمې کې جاری کول پکار دي څه مې ویل علامه صاحب فرمایي په محموزو کې موږ دا خبره ذکر کړې وه چې د رؤیت مصدر په افعالو کې چې دی د یسلو قانون دا وجوبي لګېږي او په اسماو کې دا قانون د یسلو دا جوازي لګېږي نو علامه صاحب فرمایي په دې باب کې د دې خبرې د لحاظ ساتلو سره د دې باب په ټولو صیغو د لام کلمې کې قوانین د ناقصو جاری کول پکار دي او گردانونه یې هم کول څه دي پکار وای دا کومه خبره چې مې مخکې ذکر کړې ده د دې خبرې به دلته څه کوي لحاظ ساتي یعنی په افعالو کې به دا قانون څه دی وجوبي جاری کوي خو ورسره د دې باب د صیغو په لام کلمې کې به قوانین د چا هم ورسره جاری کوي د چا به هم ورسره لګي د ناقصو د دې باب په لام د دې باب د صیغو په لام کلمې کې به قواعد د چا هم جاری کوي د ناقصو علامه صاحب بیا آخر کې درته فرمایي چې د دې باب صرف کبیرونه هم درته ذکر کومه ځکه چې د دې باب بعضې صیغې مشکلي د دې باب بعضې صیغې څه دي مشکلي دي نو تعلیما د دې باب صرف کبیرونه هم څه کوم درته ذکر کوم ګورې دا خبره علامه صاحب ذکر کوي دا فایده زین پیش وایي د دې نه مخکې نویستی مونږ لیکلي وو
په قواعد د محموزو کې قاعده یسلو چې د یسلو قانون درئین باب په دې باب کې درئین باب در افعال لازم شده د دې باب په افعالو کې دا لازم ده یعنی وجوبي لګیږي نه در اسماء نه په اسماو کې دا جوازي لګیږي دا قانون این امر را ملحوظ کرده د دې امر د لحاظ ساتلو د وجنا جمله صيغ را د ټولو صيغو بمراعات قواعد ناقص در لام پلام کلمی کی د ناقص قواعد خیال ساتلو سرا دا آخر نمانا کو بمراعات قواعد ناقص در لام پلام کلمی کی د ناقص قواعد خیال ساتلو سرا میں باید خوان لوستل پکار دی دا صیغه څه دی لوستل څه مطلب علامه سے فرمای وای کم خبره چې مې د محموزو کې درته کړې وه چې د دې باب په فعلونو کې قاعده د یسلو وجوبا لګیږي د دې خبرې به هم دلته لحاظ ساتي دا قانون د یسلو به د دې فعل په افعالو کې وجوبي لګي حمزه به حذف کې او ورسره به وایي د دې باب پلام کلمې کې قواعد د چا جاری کې قواعد د ناقص د دې باب پلام کلمې کې بعد د قواعد د ناقص خیال هم ساتي څه مطلب یعنی اب هم په کې څه کې کوم ځکه چې د ناقص قوانین پلام کلمې کې لګيږي څه به کې لګي به کم قوانین جاری کیږي څه به کې جاری کیږي دا مطلب دی وی تعلیما صرف کبیر هم می نویسم د پاره د تعلیم د دې باب صرف کبیرونه هم څه کوم لیکم ولی کی این باب صيغ مشکله دارد ځکه چې دا باب څه لري مشکل صيغه لري هم زیات شوی دی اثبات فعل ماضی معروف نه هم نمبر خبره څه شوی چې گردان د چا بدر ته ذکر کی درا یرا د باب څخه بدتا د فعل ماضی معلوم گردان ذکر کی او دارنګي د صيغو تعلیلات نو دا هم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي اثبات فعل ماضی معلوم گردان فعل ماضی معلوم را یا راو رأت رأتا رأینا تاخر تر اخره پوری چون رما تاخر علامه صاحب فرمای د ماضی معلوم کی تعلیلات پشان د چا شوی دي را ما رما کی چې رقم تعلیلات کېدل کم تعلیلات کېدل اما تعلیلات دلته هم شوی دي اما کی خو صرف فرق دومره دی چې دلته را کی بین بین قانون هم جاری کیږي هلته موږ یو قانون نه لرو کنه بین بین قریب و بین بین بعید این را تفسیر هم کوی هغه قانون موجود د څه کیږي جاری کیږي صرف دومره فرق دی نور گردان ما سیده صيغو تعلیلات تا آخر تر آخره پوری چون رما پشان رما ده جزئین کی وی علاوه د دینه کې در حمزه چې د دې با په حمزه کې بین بین میتوان شد بین بین هم کېدلی شي یعنی بین بین قانون هم د دې صرف کبیر په حمزه کې جاری کېدلی شي مجهول رؤیا رؤو لسم نمبر خبره سوا لسم نمبر خبره دا وا چې د دې باب را یرا ماضی مجهول گردانه د صيغو تعلیلات در ذکر کړي نو دا لسم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي ما مجهول رؤیا گردان د ماضی مجهول رؤیا علامه صاحب فرمایي د دې باب ماضی مجهول گردانه د صيغو تعلیلات په شان چا دي رو می یا البته موږ ویلي صرف په څو صيغو کې تعلیل کیږي یو رومو کې دلته هم په اواشي گردان هم ده مجهول رؤیا رؤیا تاخر تر اخره پوری چون رومیا پشان رومیا گردان د صيغو تعلیلات دي تاخر تر اخره پوری د رومیا اثبات فعل مضارع معلوم یو رسم نمبر خبره څو رسم نمبر خبره دا و چې د را یرا د باب څخه بدرتا د فعل مضارع معلوم گردان ذکر کی نو دا یو رسم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي اثبات فعل مضارع معلوم
گردان فعل مضارع معروف یرا یریان یرون ترا تریان یرین ترون ترین ترین اران را حمزه چیرته ویني پکې شته دی حمزه دې سینه د لګي حمزه لګري دا غلطه په غلطه ده کوم ځای ما کوم ځای ته لګري دا اما ځای ته کوم ځای ته چې یرا در اصل یر ایوب د دولسم نمبر خبره سوا د دې فعل مضارع معلوم د صيغو څخه درته ذکر کی تعلیلات دا دولسم نمبر خبره الله مصرف ذکر کوي په دې عبارت سره یرا در اصل یر ایوبود الله مصرف فرمای یرا مضارع معلوم سره اصل کې یر ایوب نو په دې ټول صيغو د مضارع معلوم کې اول قانون د یسلو لغوره کېده کم قانون یسلو د حمزه حرکت ما قبل ساکن دلال رات او حمزه د یسلو قانون د وجه نه څه شو حذف تکړه شو نو څه جوړ شو یارا یو یار ایو کا نو څه درې جوړ شو یارا یو بیا قالبا قانون لګیدا یا متحرک وا ما قبل څه شو مفتوح د قالبا قانون د وجه نه یا بدل 50 سره الف سره خدا قالبا قانون چې ده په صيغو د چا کې نه لګيږي په صيغو د تسنیه یې کې نه لګي او دارنګي په صيغو د چا کې نه لګي په صيغه د جمع مؤنث غائب په دې وخت کې قالبا باقي چې کوم صيغه دي د شپږو نه علاوه په ټول صيغو کې قالبا قانون لګيږي یا بدلیږي په الف سره خو بیا په درې صيغو کې جمع مذکر غائب او حاضر واحد مؤنث حاضر په دې درې صيغو کې دا الف د اجتماع ساکنه د وجه نه څه کیږي حذف ګور او په صيغو د تسنیه کې وای قانون ولې نه لګي قالبا ذکر ته مانع موجود دی د قانون د لګیدلو د نڅ موجود دی مانع یو مانع موجود دی چې دغه د وجه نه په دې صيغو د تسنیه کې څه نه لګي قالبا قانون امانع څه دی چې الف د چا ده تسنیه اذن دا شرط لګولای ګورئ یرا تراسل یر ایوب یرا صيغه دا پاس نو دا دولسم نمبر خبر الله مصرف ذکر کوي په عبارت سره یرا تراسل یر ایوب یرا دا پاس کې یر ایوب حرکت حمزه بقاعده یسلو حرکت دامزی ده یسلو قانون دو جنه بما قبل رفتا ما قبل دلارا و حمزه حذف شده و حمزه حذف شده یرایشو یا بقاعده هفتم یا دوم نمبر قانون دو جنه الف گشت بدل بارف سره شو هم چونین در جمله سیاق هم دا رنگ په ټول صيغو کې جزء تسنیه علاوه د صيغو د تسنیه کې در ان چې په د صيغو د تسنیه کې صرف بر تعمیل قاعده یسلو اکتفا رفتا صرف د یسلو د قاعدې په عمل باندې اکتفا شوی دا په صيغو د تسنیه کې صرف د یسلو قاعدې په عمل په جاری کېدلو باندې څه شوی دا اکتفا صرف د یسلو قانون لګېدلی دی قالبا قانون یا بسبب مانع الف نشدا په دغه صيغو د تسنیو کې یا د وجه د چانا مانعنا الف نه دی شوی یا 50 سره نه بدل شوی په مانع څه دی مانع نه کوي یا بسبب مانع یا د مانع د وجنا الف نشدا الف شوی نه دی و در يرون و ترون او په صيغه دی يرون او ترون صيغه جمع مذکر غائب او حاضر و صيغه های جمع مذکر صيغه د جمع مذکر الف به سبب التقاء ساکنین د وجه دراتلو د التقاء ساکنین نا با واو د واو سره و در ترین واحد مؤنث حاضر او پترین واحد مؤنث حاضر صيغه کې به سبب التقاء ساکنین د وجه راتلو د التقاء ساکنین بیا د یا سره حذف شو د الف څه شو په صيغو د جمع مذکر غائب او حاضر يرون او ترون په دې دوه صيغو کې التقاء ساکنین چا سره راغی د واو سره او پترین واحد مؤنث حاضر صيغه کې التقاء ساکنین چا سره راغی د یا سره نو الف حذف مجهول یرا یریان یرونا د لسن نمبر خبره څه شی وا د لسن نمبر خبره دا وا
چې ګردان د مجهول او دارنګې د صيغو تعلیلات به درته ذکر کړي د رأى يرى څخه نو دا د 14 نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي مجهول یرا یریان یراون تاخر مثل معروف علامه صاحب فرمایي د دې باب د مضارع مجهول ګردان او د صيغو تعلیلات په شان د فعل مضارع معلوم دي اوس هم درته وکړم کې نشته ګور ورته مخکې مجهول یرا یریان ګردان د مجهول یرا یریان یراون تاخر تر اخره پورې مثل معروف په شان د فعل معلوم در اعلال خو په څه شي کې یا علامه صاحب فرمایي د دې رأى یرا باب فعل مضارع مجهول کې تعلیلات دا په شان د دې باب د مضارع معلوم کیږي په مضارع معلوم کې چې څه رقم تعلیلات کتنا معاشر پرېږم کیږي مجهول ګردان مجهول یرا یریان یراون تاخر تر اخره پورې مثل معروف په شان د معروف د در اعلان په اعلان کې نه تاکید بلن معروف 14 نمبر خبره دا چې ګردان د نفي تاکید بلن معلوم او مجهول بدل ذکر کې نو دا 14 نمبر خبره علامه صاحب ذکر کې نفي تاکید بلن معروف او مجهول ګردان د نفي تاکید بلن د فعل معلوم او مجهول لن يرى یا لن يرى اسانه لن يرى لن يرى یا لن يروا یا لن يرى لن يرى یا لن يروا تا آخر در الف یرا و اخواتی او 15 نمبر خبره اخرنۍ خبره څه وه چې د دې نفي تاکید بلن فعل معلوم او مجهول د صيغو تعلیلات به ذکر کړي نو دا 15 نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره در الف یرا و اخواتی علامه صاحب فرمایي یرا یا یرا معلوم وای او که مجهول یا لن یرا لن یرا په دې صيغو کې د لن ناسبه عمل نه ده ښکاره شوی لکه څنګه چې په لن یرضا او لن یخشا کې نه ښکاره کېده ولې نه ده ښکاره شوی ځکه چې د دې صيغو په آخر کې الف دی او الف څه نه دی قابل ده حرکت نه دی په هغې باندې حرکت نه راځي او کمې باقي صيغې چې دي د دې لن یرا په شان یا دې چې کوم هم مثلي صيغې دي په هغو کې هم د دې لن ناسبه عمل نه دی ښکاره شوی ځکه هغو ټولې صيغو په آخر کې څه راغلی دی الف راغلی دی او باقي چې کومې صيغې دي وای په هغو کې چې دی لن ناسبه عمل کړی دی په هغه طریقه په کومه طریقه چې په صيغو د صحیح کې کوي یعنی د اوو صيغو د آخر نه یې څه غورځولی دی نو اعرابي او په دغو صيغو کې څه عمل نه دی کړی او د دې لن د وجې نه کوم بل نوی تغییر او تبدیل نه دی راغلی او په مضارع معلوم او مجهول کې چې کوم تعلیلات شوي وو د دې باب هماغه تعلیلات دلته هم څه دي باقي پاتې دي صحیح شو په دې اخرنۍ خبرې پوه شوې اخرنۍ خبره څه شی ده علامه صاحب فرمایي په یرا یا یرا په دې صیغه کې عمل د لن ناسبه نه دی ښکاره شوی دی لکه څنګه چې د لن ناسبه عمل په لن یرضا او لن یخشا کې نه ښکاره کېده ولې نه دی ښکاره شوی ځکه چې د دې صیغې په آخر کې څه دی الف او الف څه نه دی قابل د حرکت نه دی او دارنګې د یرا چې کوم هم مثله نورې صیغې دي د مفرد لفظي د هغو صیغو په هغو صیغو کې هم عمل د چا نه دی ښکاره شوی لن نه دی ښکاره شوی او په باقي صیغو کې لن عمل چې دی دا کړی دی په شان د څه شي صیغو د صحیح په باقي صیغو کې د دې باب د رأى یرا لن عمل کړی دی په شان د عمل کولو په صیغو د چا کې صحیح کې د صحیح په صیغو کې چې څه رقم عمل کوو همغه شان عمل یې دلته هم کړی یعنې د اوو صیغو د آخر نه یې څه وغورځولی نون اعرابي د صیغو کې عمل نه دی او د دې باب د رأى یرا باب په مضارع معلوم او مجهول کې چې کوم تعلیلونه شوي هماغه تعلیلونه دلته په نفي تاکید بلن فعل معلوم او مجهول کې هم دي
د دې لن د وجې نه کوم بل نوی تغییر او تبدیل ولوګه وای در الف یورا په الف د یورا کې واخوات دي او دې چې کوم هم مثل صيغې دي مفرد لفظي لن عمل نه کرده لن عمل یعنی دا لن عمل چې دی هغه نه دی ښکاره شوی ولې نه دی آخر کې څوک ماما دی چنان کې در لن یخشا لکه څنګه چې په لن یخشا ولن یرضا کې نه دی کړی یا د لن عمل نه دی ښکاره شوی و در دیگر سیاق او په باقي صيغو کې د دې مفرد لفظي د دې 5 صيغو نه علاوه چې کومې باقي صيغې دي وایي په هغو کې عمل نهج کې در صحیح عمل میکند څه رقم چې په صحیح کې عمل کوي عمل کردا هماغه شان عمل کړی و در دیگر سیاق په باقي صيغو د دې باب کې نهج کې په کومه طریقه چې لن ماما در صحیح عمل میکند په صيغو د صحیح کې عمل کوي هغه مضارع د فعل مضارع صحیح په صيغو کې عمل کردا هماغه شان عمل دلته کړی دی اعلانات کې در مضارع بود کم اعلانونه کم تعلیلونه چې په فعل مضارع کې وو همون باقی مانده همت هغه تعلیلونه دلته هم څه دي باقی پاتې دي دغې نه علاوه کوم نوی تغییر او تبدیل نه دی شوی بس دی